ضروري یو مجلس لرم یاد یې وساتئ پر میډیا باندې روان دي ضروري یو مجلس لرم هغه دغه ده پیر نو پیر خو څه شی دی زما استاد د دنیا او د آخرت ګټه هغه سید تعویضونه کوي دا تعویضونه تعویضګر څنګه خلک د خدای یو نالتي مخلوق هغه تعویضګر دی د خدای یو غله مخلوق هغه تعویضګر دی چې ته وایې یو بد بیکاره بد مخلوق وایي هغه تعویضګر دی خود به مو وایم یو څه خو نو نه ښایم چې ټوله تعویضګر به دغه خو ته راواخه چې اصل ځای باندې چې زه په پوهېږم زما موزنه ده به دا کار پوهېږم ته د چیش کار کوې د ګنج کار کوې نو په پسو ته څه پوهېږې ته اول د چیش کار کوې هغه د تجارت دغه د پرچون کار کوي هغه په هغه څه پوهېږي زه به دا باندې بیا پوهېږم دا هغه لارې چې نیولي دا رنګه خلک دي په تعویضګرو کې دی خلک ستا لکه دا لارې چې نیولي ته وایه دا ورته څه وایه نو زه څه وایم زه ورته چې ناجوړه سو تعویضګر لره ورځو کوډي راله راکاږي که نه راکاږي ما سړی لیدلی دی 100,000 پیرانان د ورځې کافران پیرانان 100,000 ولوژني 100,000 پیرانان وژني پورې دلته نږدې دی د راباډه کې 100,000 پیرانان زه دا سوال کوم د پیرانانو په کلي کې دی پروت دی که د پیرانانو د مرګ دستخط د در لاس دی ولې وژني څه پېښه دغه یې ده قسم په خدای که دغه یې ده لکه دی لري به څو پیرانان په زرو پیرانان لري په زرو پیرانان لري د پیرانان څه کار کولی شي دا راوښی چې وده ته دا پیرې ته زه پیرانان لرم وام هغه یار ګزار که هغه به ګزار کړي چې وام هغه ګزار که هغه به ګزار کړي چې وام د هغه ځای سره یو شی راله راوخو هغه به راوي خو دغه معنا به پیرانان خو به دغه شي و تعویضګر ته زما چلنج دی په زرو پیرانان لري زما ورته چلنج دی زما کور به درته اجازه ده دوه کاره کم کار ده د پیرانان کولی کوډ راکښلی شي که کوډ راکښلی شي چې د کابل په مردارو کوڅو کې ګرځي د دغه کوډ باډر لره راوړي یا یې چمن لره راوړي بیا یې تا ته به لاس درکوي چې ما راوکښئ زما په کور کې چیش د خوښ دی که پیرانان دي یوسي بس ما ورته اجازه چیش یې خوښ دی پیرانان دغه دی دونه پرهېزګاره خلک دی د چا پیسې شی نه وړي زما اجازه ده کوم شی چې په پیرانانو وړی شوي دي ونس کولای شي یا په پلاني ځای کې ول مجاهد دی دا د یو متال و که یو کیسه وول په پلاني ځای کې مجاهد دی قرآن دی د ډزه دلته یې نو ولا وینې ولا کوډې مې راوکښئ دا دې درله راوي نو خو اوس هغه چې مو ته به بیا زه پر میډیا دا مجلسونه بیا خو زموږ دغه ناخلاصۍ ډېرې دي کوډې راکښل چې څونه قسمونه کوډې راکاږي دا تعویضګر یو شی نسته زما په خدای قسم دی که یوه کوډې درله راوکړه ته ووایه وا پلانی راکاږي ته خطا وتلی یې وروره څنګه زه خطا وتلی یم چې دا خلکو ته ما ویله دا خلک مسکینان شو دا زموږ د کلیو خلکو ته ما ویله مال وروره اوس په مسکینۍ راغلې دا مسکینۍ شوې یو دی وظیفه به زه در وښیم چې خدای وتی ته د دربدرۍ مې خدای وسه یو دی وظیفه به زه در وښیم بهرحال مې ورته ویله چې وروره په پلاني ځای کې هلته یو عالم مې یاد کړي هغه دا ویلي هم دي او زموږ بیا د ځانه څه ممبرانو خبره پکې وکړه 101 وار په شواروز کې یعنې په شپه او په ورځ الله الصمد الله الصمد الله الصمد 101 وار وایي خدای به د دنیا کار در برابر خدای به د بې عزتۍ وساتي ګرانۍ را روان دي بې عزتۍ دي پلاني د دې څه به د خدای وساتي او سړي دا ویل اوس ما اجازه ده ما د پلاني څه اجازه اخیسته په کروړو وار ما الله الصمد ویلی زما په ذات خدای قسم دی که دا خبره کې کار شته په کروړو په زرو والله کوي او دا د کاروبار دپاره ما والله کوي نو دا دغه پیرانان څوک مسخر کوي کوم خلک پیرانان مسخر کوي زه نه په پوهېږم دغه سړی په پوهېږي چې د سهار منځ نه پاتې هغه سړی په پوهېږي کوډې راکاږي زه وروره چلنج مې دی یو چا ته زه تعویض دلته په بازار کې دغه بنګیان شته که نه شته خو بنګیان شته درځئ زه ورته به ورشو ته په ما تعویض وکړه زه ورته به دواړه ورته کښېنو په دغه سړي د کاروبار د بندېدو تعویض وکړه بیا یې ته پټ کړه درځه هغه چا له ورشه چې هغه کوډې راکاږي راودې کاږي دا تعویض موږ نوشته کړی دي د ده د کوره سره نږدې به پټ راودې کاږي دا تعویض که یې راوکښي چې دی 1000 روپۍ 15,000 روپۍ غواړي 10,000 روپۍ زما د خوا انعام دی ورکولی
کني قسم په خدای که راوکړ او زموږ د خلکو یو عادت دی وایي دغه نوکر د عمر ملا پر ملا لګېږي پیر پر پیر لګېږي ای وروره د خدای بنده زه و تا ته د قرآن د خوا ګاډ یم زه و تا ته د حدیثو د خوا ګاډ یم زه د خدای د پیغمبر د خدای خوا درته ګاډ یم زه د چا عناد والله که لرم زه د چا تربرګلوي قسم په خدای که کوم زما څه شي دی چې وایي دا دغه دا هېڅ ګاډ دی پر دا میډیاو باندې راځي داسې خبرې کوي وایي څو پیرانان لرم څو خبرې لرم بیا پر پیرانې دمونه کوي بیا پیرانان نیولې وي بیا هغه ګاډي دا خبرې ډېر پیرانان په لکو پیرانان لرم زه داسې په میډیا کې راځي دا خلک یې دغه لیدلی شي د دغو نو باره دا سودا اجازه نو رښتیا پیرانان لري زه دا خبره کوم دا پیري خدای شی وه خلکو به پټوله تا به ښکاره کوله ویل دا شی دا دی په دې کې دا کرامت دی په یې پیر کې دا کرامت دی ده به ول زه نه پوهېږم عجبه نه ده چې په زور یې فرامني دا پیر عجبه نه پیر به یم نو خو ته واته پیر یې زه ورته یم بیا خو ګناهګاره یم پیر یم خو ګناهګاره یم بس د خدای مخلوق یم زه ته نو واته دا چې کولی شې ستا دعاوې قبلېږي ستا دغه کېږي ته پیر یې ته فلانی یې زه پیر یم فلاني یم خو چې پیر یم دا خپله پیر یې زه پټوم تا ته نه ښکاره کوم او چې دغه دی چې د دوی واري دي پر میډیا باندې په زرو پیرانان هر یو لري زما په خدای قسم دی که یو پیری لري نارینه دی یو څوک ما پرون وکړه ورځ الله ته عمره یو چا ته ما ټلیفون وکړي هغه ډېر پیرانان یې درلوده بیا مې ټلیفون وکړي دغه د میډیا والا د هغه بیان کوي چې دا خو نو دا د مخامخ چلنج و دا د چینایي ژبه یې وویله دا د فلاني ژبه یې وویله د کردي د نامه تاسې اورېدلي وو که مو نه وو اورېدلي خو نو دا دغه والا یې پېژني د میډیا والا د موبایل والا ښه ژیره یې وله ښه دغه ملا و په عراق کې یې دم کاوي ګونګیان جوړېده دم به یې وکړي چوف به کوي باره به هغه ژبه شروع کلمه به یې ووایي ولاړئ فلاني ځای له ولاړئ ترکو له ولاړئ هلته فلاني ځای له ولاړئ پاکستان له راغلئ هر ځای له راتلئ به چې ده به دم برکاوي هغه به جوړ کلمه به یې وویله ګونګی به و کلمه به یې باره وویله جوړ بیا به دغه نارې سولې دا د ژبه دغه کلمه یې وویله دغه خبره ما کوله چې دا بیا ځایه ده دا خبره ما کوله اخر پای د هغه سړي دا راووتی تاسې اوس وګورئ تاسې په میډیا کې وګورئ تاسې معلومات وکړئ تاسې پوښتنه وکړئ د هغه نتیجه دا راووته دا یو ډله دا یو پارټۍ پر دې باندې یو پارټۍ جوړه ده دا یو ډله ده د سپورټولو دپاره د پورته کولو دپاره خلک ورته ګونګی کوي ناولد د مخلوق دی په زرو مخلوق دی خپله ډله یې د پارټۍ ده بس څوک ګونګی کېږي څوک په جوړېږي څوک ګونګی کېږي بیا په جوړېږي بیا یې ډېرې بوځي بس پټولو دپاره پیسو جمع کولو دپاره دا کار د علیحده پارټۍ راووتې دا په پاکستان کې دغه سولو وپېژندل شو چې دا خو دغه کیسه نه دا هېڅ نه ده دا پکې د علماو مرکز دی دا خیال و چې بس نو هلته هم لکه هلته چې وم دلته هم دغه دا وپېژندل شو هېڅ شی نه و اخر هغه سړي جرمن کې و که به کوم ځای کې اوس یې نوم راسي سو ژیره یې خریله د دې ځای ولاړې پاکه یې ژیره وخریله بېرته یو شی و چې په کوم دین و په هغه سو یهودي و ژیره یې پاکه وخریله خو زموږ دپاره یې ژیره پرېښوده من هغه یهودي و ژیره یې پاکه وخریله بېرته یهودي سو دا څو عمر کېږي یاره د دې خبرې زما په خیال میاشت نه کېږي که کېږي نو به یوه نیمه میاشت کېږي بله یې نه کېږي دونه ټیم کې په دونه ټیم کې دا کار پیښ شوی نن پیرانان دي دا کوډې راکړ قسم به خدای کې راکړ یو دا ورک معلوموي زما د دغه مسجد ته سبیټرۍ ورکه ده څوک یې معلوموي ستا د دغه مسجد ته ورکه ده دا زما را پرېږده ستا د کوره څه پلانې شی ورک څوک یې معلوموي څو روپۍ غواړي دغه غواړي شکرانه به غواړي 1000 روپۍ پسه غواړي دوه پسه کمې شکرانه دوه پسونه کمانه که ور په مخ کې ټکار راولګي ستاسې د ټولو په مخ کې یو ورک شی دې را پیدا کړي یو ورک شی دې را پیدا کړي نور بیا نه ځینې غواړو نور دې بیا نه پیدا کړي خپل ځان دې بېرته پټ دا خبرې والله که یا ورک پیدا کړي والله که یا کوډې دله راوکړي والله که یا پیرانان لري پر هره خبره قسم اخم نارینه دی یو تعویذګر نارینه دی یو پیر زما سره دې مخامخ شي په دا څټ کې دې مو ووایي د دم ځکې دې مو ووایي که دغه یې نه وله که ما چې ویل ودې وایي چې تا په بیخي ګر سره په چاړه باندې حلال که دغه تعویذګر یا پیران د ګر سره دې ورک کړل
زه د پیرانو ضد ولاکه یم خو زه په خپله د طریقت سره یم زوابي وو پنجپیر وو سلفي وو الیادیس وو بریلي وو مودودي وو دعوت مسلمین قیداني میرزایي دا یو ولاکه یم زه د مذهب سره یم زه د دغه عقیدې سره یم چې شه دغه یم خو دا خبره سته زه ورته چې ورځو دلته ملنګیان راځي نو نارولې خبرې به یې کولې دی بریتونه به وو اردو به یې ویله تا سره دی کېږده تا سره دی کېږده تا سره دی نو دا زموږ ښځې په دا دغه په دا خټو کې چا پر کم خېږي ولوېږي خو پیر راغلی دی ملنګ راغلی دی د کلندر صاحب ملنګ دی هغه اګر سره موږ یو ځای دغه وایي زما دغه دی زما استاد دی چې ما دستاربندي پر کړې هغه وایي ما ملنګ ته وویله چې لمونځ کوې د سهار لمونځ کوې اردو په اردو یې وویل ولې نه کوو نو څو رکاته دی د سهار لمونځ ته څو رکاته کوې د زمري په د ګلام بند په مدرسه کې درس کوي دا زما استاد دغه ملنګ صاحب پوښتنه وکړه طالبان ورسره هغه ویل ول 14 رکاته لمونځ کوم 15 رکاته کوم 14 رکاته کوم دا د سهار لمونځ یې یادوه دا هغه ملنګ دی چې زموږ ښځې په ولاړې ورته ولاړې دي وایي بزرګ راغی نور نه د ژیرې پوښتنه شته نه د برید پوښتنه شته چې څرنګه نه د لمانځه پوښتنه شته نه د دین دا خبره راواخله یو سړی وایي ته یې ورسې پال واچوي دا پال کتاب وګورئ دا کتابونه خلک ګوري د ملایانو په دا باندې دغه دي ورسې کتاب وګورئ کتاب کې کنز الحقایق کې وایي چې د مسخرو دپاره ورسې د پال د مسخرو دپاره ورسې 40 پیل لمونځ نه قبلېږي د مسخرو دپاره ورسې 40 پیل لمونځ نه قبلېږي د کس دپاره چې ورسې کافر کېږي هغه سړی په قرآن و حدیث باندې هغه سړی کافر کېږي دا د مشکات شریف په حواله باندې د کنز الحقایق دا مسله لیکلې سړی په کافر کېږي چې دغه یقین پر وي ته وروره که زه غلط وایم خو خدای ته وګورئ نن که نه په پوهېږې 15 ورځې 10 ورځې میاشت بعد که تا یو کرس پیدا کړي ووایه غلط دې وویل او خدای ته وګوره که به حل نه راوړي خو زما دغه عقیده ده زما د کتابو دغه خبره ده زما د تجربو دغه ده زما په خدای قسم دی که یو په تعویضو در ما خبر د 50 کتابو تعویضاتو څخه یو کتاب ما جوړ کړی دی چاپ شوی کم تعویضګر زده دي کم تعویضګر دا دونه کتابونه پېژندلي درته ویم ویله دا الله سمت په کروړو ما ویلی دي چلخانې یعنې خلوتخانې کار کړي کم تعویضګر دغه نه کړي دي زما څه دي کله دا خبر د دغه ځای سم بیټرۍ ورکه ده زما د چېرته څه بیټرۍ ورکه او دی چې تاته دغسې وایي ستوری دي چپه اوښتی دي بخت دي چپه اوښتی دی دا کار به وشي بیا به د دنیا لږ شي دا کار وکړه بیا به د دنیا ډېره شي 102 مخ د شرع عقاید په دې طرف کې 110 صفحه به انشاءالله شرع عقاید نسفي په دې صفحه کې وایي څوک چې دا وایي چې پیرانان حال راوړي ستا ستوري چپه دی ستوري د پلانېټ دی دغه خبره ده د غیب معلومات کېږي راته په دې خبرو معلومات ماته کېږي دا سړی کافر دا زما استاد مذهب کتاب دا معنوي خبره نه ده خیال وساتئ ګوره یو ښځه د پوډي راکوي هغه که سره د قرآن شریف په نیم باندې نه پوهېږي ګوره یو نارینه دی کوډ راکوي هغه که سره د قرآن شریف د هغه چې دغه کتاب په نیم کتاب نه پوهېږي ته یې کوډ راکوي د ګر سره دونه موجونه ده د هغه خبرې تا ته کوي د اسمان د بالخوا خبرې کوي ما ته یو چا ویل ګس د امیانو په خوله کې دا خبرې اچولي یا ولوېدلې هم دي دغه بېدینه خلکو ور اچولي دي وایي په اسمان کې مانده دي دا مانده چې شګه په شګه ول نه پېژني نه ویني دا پیر نه دی دا ما ته دا خبره کول نو زه در پوښتنه کوم حضرت زکریا علیه السلام چې په دغه ننواتې د ونې په ډډ ننواتې کافرانو اره کوي دغه ونې سر یې دورې اره کوي دغه ځله دوه ځایه کوي بیا یې اره پر تنه ولګول دوی چې په خبر وایي په دا ځای په دا ونه ننواتې چې کافران راځي بیا ما اره کوي یا حضرت یونس علیه السلام قرص قرشید در سیاهی شد یونس اندر دهان ماهی شد حضرت یونس علیه السلام دغه په د کښتۍ څخه په دریاب کې د ماهي په نس کې ولوېدی ماهي بیا وایي په څو دریاب کې پلان ده څو شپې بیا یې کوي حضرت یونس علیه السلام چې په دا خبر وایي چې ما ماهی تېروي 40 شپې به دغه د ماهي په نس کې ستا په فکر باندې دا انساني جذبه څه وایي دی دغه ځای له ورتلی دا ولې دا خبره دی کوو دغه وویله چې حضرت یوسف علیه السلام یې په څاه کې کنعان نومېدی کنعان دا کنعان کې په څاه کې لوېدلی دا کنعان څه معنی یو څاه و یو سړي جوړ کړی دی کنعان نومېدی هغه سړی یوسف علیه السلام یې په دا څاه کې واچوي دغه وویله بیا نو د یوسف علیه السلام د خولو بوی دی ول کمیس یې را روان ورله دغه ورته ویله ول یوسف علیه السلام په کنعان کې پروت و په څاه کې پروت و ته نه وې په خبر
پلار ته ویل هلته نو بیا ته څنګه په خبر شوې دول حالات ما برکې جهان است گاهی اشکار و گاهی پنهان است نو حضرت یوسف علیه السلام پلار په دا نو خبر چې یوسف علیه السلام په کنعان په څاه کې پروت دی دی د اسمان د مانده په مانده کې شګه په شګه هر پیر ویني دا ناولاده نه ده دویمه خبره هلته خو نو اوس د مخامخ نمونه نه سم اخیستی یو سړي ته مې ویل یو سړی راته وایي په دا بازار کې ناست یو سړی راته وایي ته دغه دا 3 میاشتې کېږي ډوډۍ نه خورم دا نو ته وا څنګه کیسه ما وخندل ما ورته ویل ما دغه نو هغه مار کېږي چې هغه دغه چم دی بس مار کېږي نه دغه ده هم وخندل دا خبره دی خوند ورکوي دغه یو ژغونی داسې غټ ولې دی بوی یې تللی هغه نو دغه خو نو ما سره و چې څه وخت یې پرې مینځلي دي یا نه دي دی سره پېچلي خرابې وې نو زه دا وایم و دغه سړي ته چې ما ویلی چې ته وزه کېږې یا غوا کېږې دا سړي به څه وایي خوا یې بده وایي چې مار ظالم مردار د مسلمانانو چې پیدا یې کې وژنې چې دا یادومه دی په دا خوشحاله دی خو چې وزه مې ور یاده کړې وای خو د لوشلو شی خو دا غوا مې ور یاده کړې وای د لوشلو شی خو دا خر مې ور یاد کړی وای د سپرېدو شی خو دی په هغه یې خوا بده قسم به خدای کوي ما چې د خدای بندگان دغه پیر بزر چې د ځانه مار مردار مار جوړوي مردار خر جوړوي ولې دغه ګل د ځانه نه جوړوي ولې خوشبويي د ځانه نه جوړوي ولې دغه د امام بخاري رحمت الله علیه د قبر سره د مشکو بوی راواتي ولې دغسې نه کوي د مارو د خره سره وایي دغه فلاني قبر لره ورغلمه ما اورېدلي د قبر لره ورغلمه نیکه راوتلی و بېرته ننوتي مار راوتلی بره بېرته ننوتي ټیم ناوخته دی وروره بس دا خبره لنډه شوه دغه در هغه ټاکلي ټیم نه مې ته واوښته لنډه خبره دا وروره نه کوډې راکسلی شي وروره نه ورک پیدا کولی شي وروره نه ستا بخت معلومولی شي چې بخت یې چپه دی راسته دی وروره نه پیرانان د ده پیرانان ستا د کوره شیان وړلی شي نه ستا د کور کوډ پټ کوډې د دغو پیرانانو ته معلومې دي علم غیب نه لري در پیرې زو ته هوښیاران او نه دغه پیرانان چې وایي زه دونه پیرانان لرم نه دا پیرانان لري او که تا پر میډیا یا مخامخ ولیدی یو چا پیرانان پر حواله که بیا را خبرې کې بغیر یې ویلې بیا موږ نه راځو قرآن د خدای او د قرآن روی دی نه راځو دغه سړی پر میډیا باندې روان دی فلاني دا لکه د کوردي دغه رقم معامله ده چې نن یې ژر هم خریلی دی یهودي هم دی هغه داسې مخامخ خلکو ته کول ته نو دا به څنګه وي داسې وي لکه دا یو شی نشته دم دی تعویض دی ورلمه که څه لره ورله ملګري را سره دي به دا ملګرو کې به راته وایي دغه هغه سړي سره ناست یم تعویضونه چې کوي هغه وایي زه خو نو بس وایم ته دا ستا تعویضونه دغه راکړه چې ته نوشته کوې ته چیز نوشته کوې دی به راکړي راته وایي مې ویلې زه خو دا آیاتونه نوشته کوم مګر داسې چې دی مې ورته وکتله باره مې هغه خپل ملګري ته ښکاره کړه ملګري مې هم خط ویلی شي نو خو ده دی کرش کرش شیان لیکلي وو باره مې ورته وویله چې ما ول ملا نصرالدین ته چا ویله ول تا دغه دا خط راته وایه دا څه شی لیکلي ده دی ورته وکتله باره یې وویله ول دا اوږدې اوږدې چې لیکلي دي دا زما خیال دا تران غوښتي دي او دا کوچني کوچني چې دا نو خاشې ماشې دي یو خونه مونه به پکته وي دا دغه باره و ده ته دی ونیوشت نو دا استاد څه شي لیکلي دي مطلب مې دا راوست نو قرآن ټول خو دا رقم نه دی لکه دا زه چې ورته وګورم ده لنډ دا خبره وکړه ویل اصلي خو ما لره راځي نه دا ده له راځي دغه ته زیارت ته ګوته ونیو ول ما له خو نه راځي ده لره راځي نو خو اوله پلا به دې ویلي د خدای بنده خو تاسو د قرآن تورې لیکم دغه چې یو څه لیکلی دی دی کرش لیکلی دی یو شی نه پکې معلومېږي ته یې ګورئ دا شیان دی کرش 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 دا کار زه دا پوښتنه کوم د دا سړي تا د تورات تورې را نوشته کړي دي وروره که د قرآن تورې را نوشته کړي که د قرآن تورې نوشته کړي دي ولې د پکې را نوشته کړي دي نو خو بسم الله ده الحمدلله ده قل ولا ده آیات کرسي ده یو بل شی دی یو بل شی دی د قرآن تورې که دا نه دي حدیث دی حدیث خو لکه د قرآن تورې دغه رقم نوشته او که نه نو تا تورات نوشته کړی دی ماته چې دی یې لیکي ولې یې لیکي ما خطا باسي معنا دا ده چې ما خطا باسي وروره خیال کوئ تعویضونه کوئ دمونه کوئ او دغه ښځه پیرانې ده بله ورځ پیرانې ده بله ورځ پیرانې ده یاد وساتئ دا خبره چې پیرانان موږ د ښځو د پیرانانو دپاره زه تعویض ورکوم څاښت ورکوم پلیته ورکوم ورته وایم دغه دې بله پلا کوو په خپله ټګۍ کوي دا هر پیرانې چې ماله راغلی دی که بیا پیرانان نیولی دی دا ټګۍ دي
دا څنګه پیرانان دي؟ هغه وایي زه 100 نفره یم 15 نفره یم 15 نفره یې دا پلیتې دي دا تعویض دی دا څاښ دی او فلاني کتاب کې لیکلي دي که د دغه د پلیته دود که دا د قرآن د خدای چې مري که قرآن توري دی که د دا دود که پیری به مري اشه ستا دا نن تللی دی نه وژل شوی دی یو سبزی مرچ مالګه وایي چاته په خوله کې ور واچوي مار ټینګولی شي بیا دغه یې پر ورتو کې به هغه باندې د مار زار باره کار نه کوي تا نه وژني او دغه نو بیا یو سړی یار دوري زیارت لره ولاړ شه بیا دوري تعویض لره ولاړ شه بیا دوري زیارت لره په دغه پیرانان دي نه ورکېږي دا درواغ دی دغه نه دغه چمونه هم بیا ځایه چمونه دي څنګه دغه نه تعویض کار کوي نه څاښ کار کوي نه پلیته دغسې چې 50 پیرانان او اسمان مستور ته ګوري دلته یې ماله راوله زه به شیان درکړم دا پلیتې او څاښتونه دا شیان به درکړم باره یو پټ کړه دا اوس دا هم درته وایم یو پټ کړه بیا یې درته بله پورې وچاته ښکاره کوه که چا وویله چې در دې زورور شی شته انعام ورکوم هغه سړي کنې دا فالتو خبرې دي وروره دا بیا ځایه خبرې دي وروره پیسې دلته یې وځغلوه دلته یې وځغلوه یوه چاته مه کښېنه دغه بزرګانو خلکو یو ښو خلکو یو علماو ته دغه عالم دی هغه عالم دی دغه چې اوس ودته شی ور وکړي دا مور وکړي پیدا نه وکړي دا وایي هلته چې یو بل بېدینه یو چا ورکړی هغه پیدا کوي دا وایي وروره دغه به کم دغه رقم عقیدې مه ساتئ چې هغه هېڅ پښه نه وي چې هغه زموږ پر دغه عقیدو د وهابیانو عقیدې وي دا دای عقیدې مه ساتئ په بزرګانو کې دغه سپین زری دي کور یې ولا کرامه دغه ښه سړی دی هغه ښه سړی دی ته ووایه وانه ده ښه زه درته وایم همدغه عالم دی دا بزرګ دی دا سپین ږیري دی دا په کلو یې لمنځونه نه دي قضا کړي جماعت کوي فلاني کوي وظیفې کوي دغه بزرګ نومېږي دا بزرګ بیا کوم شی بولي دغه پیرانان چې مسخر کړي دغه بزرګان دي نه مسخر کړي دي نه بزرګان دي